السلام علیکم ګران دوستان نبیل هیله چې ټول ګران ملګري به راته روغ او جوړ اوسئ. ګران ملګري ستاسو مصطفی فندري صدرانه چې پډکاسټ زه شوی یم. نن ورځ تاسو هغه طریقه ښایي څنګه کولی شئ چې د بل چا د موبایل خبرې خپل ټلیفون کې واورو. په دې هیله چې له دې طریقې څخه غلطه ګټه وانه خلئ او د طریقې څخه مفیده ګټه واخلئ. نو دا طریقه ډېره اسانه طریقه به زه نن تاسو ته وښیم. نو زه بیا هم تاسو وایم چې له دې طریقې څخه ناوړه ګټه وانه خلئ. نو مخکې له دې چې زه تاسو ته طریقه وړاندې کړم، که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست تاسو به لومړی زموږ چینل د سره ضروري سبسکرایب کړئ. لومړی به د سور بټن اوکې کړئ. کله چې دا اوکې کړه څنګ څخه به یې د ګنټۍ علامه راشي، دا به هم ورسره اوکې کړئ. بیا به زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در رسیږي. نو زه راځم د ویډیو پر لور. دې طریقه کې تاسو کولی شئ چې د بل چا د موبایل خبرې خپل ټلیفون کې واروئ. خو بیا هم درته وایم چې له دې طریقې څخه ناوړه ګټه پورته نه کړئ. نو لومړی به راشو دلته. کله چې دلته راغللو نو دلته به موږ کوډ ووهو. هغه کوډ د ستوری 2 ستوری او دغلته به هم هغه نمبر ورکړو چې غواړو دې ته چې کله زنګ راشي هغې تلیفون ته راشي، موږ په هغې تلیفون کې ورکړو. زه ورکوم د هغې بل موبایل شمېره مې. زه به شماره ورکړم. دا ده شماره مې ورکړله. دا دې تاسو وینئ چې کار وشوله. نو زه اوس تاسو ته په عملي شکل ښیم. نو زه دلته اوس هغه خپل نمبر تاسو ته ښیم. تاسو وینئ چې دغه زما نمبر ده. نو دا زه د اوس حالات پرواز اچوم بندوم یې. دا چې کله بند شوله اوس راځم دلته بل ما سره 2 موبایلونه دي. د ما سره دغه 2 موبایلونه دي تاسې وینئ. نو زه اوس راځم دغه موبایل څخه بیرته زه هلته خپل نمبر ورپکې وهم. اوس نمبر ښه وینئ، هغه پخوانی نمبر خو به مو انشاءالله سم لیدلی وي. نو زه دا اوکې کوم. تاسې وینئ چې هغه د تاسې دی هم تاسو ته ثبوت. نو تاسو کولی شئ د نور خپل موبایلو کې وګورئ. خو یو نقطې ته پام وي چې هغه وخت د دې تلیفون خبرې وکړي نشي اورېدلی، تر څو چې همدغه کوم ټلیفون خبرې چې غواړو بل ټلیفون کې واورو. هغه وخت کولی شو چې کله زموږ موبایل کې چارج خلاص وي نو هغه کوډ ووهو، بیا کولی شي هغه زنګ زموږ ملګري ته راشي. نو بیا څنګه کولی شو دا غیر فعال کړو. غیر فعالولو طریقه یې هم څه تاسو ته ښیم. علامت نمبر اوکې کړئ 2 بیا به علامت نمبر اوکې کړئ. دا مې چې اوکې کړله بښنې سره حالت پرواز کې له دې څخه ووځي. دا هم بیرته غیر فعال کړم په دې هیله چې له دې کوډ څخه ناوړه ګټه وانه خلئ. دا یې هم تاسو ته ثبوت کولی شئ خپل موبایلو کې هم وکاروئ. نو تر راتلونکي ویډیو په پاک خدای سپارم. ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.